د 12 کال دغه وړه ماشومه جنۍ چې تاسو ته په سکرین باندې تصویران ښکاري د 4 ورځو تعلق نه پس د خپل یار پسې د کور نه راوتې ده او د هغه سره د نکاح کولو کوشش کو دغه 12 کال وړه ماشومه جنۍ چې کله د کور نه وروتله او د هغه شازلمی سره چې کوم سره لین دین او تعلق سات شوی هغه پسې وروتله او چې څنګه وسره ملاو شوله نو هغه لیدل قاتل وشول بیا ته الګ پیس پکې کړی دي دغه وړه جنۍ چې کله ځان لپاره شوی د دې لار ګذر نه معلومه چې زه پکې مې راغلی مو اوس پکې مې باندې لاړه شمه د دې خو خدانو چې زه د کور نه روزم خو انسان چې دوکشي او د چا په گریپ کې راشي دغه د 14 کال ماشومه چې تاسو ته په سکرین باندې تصویران ښکاری د خپل یار سره تعلق د 4 ورځو نه چې کله 4 ورځې تیر شولې په 15 ورځ باندې د غالک دی جنې ته ویلي چې روزه او دوان نکاح کو دون لړن تنګ وخت کې بیا د غي نکاح د لکبل دغه جنې روزي او هغه د خپل یار سره ملاويږي دغه د 14 کال ماشومه چې تاسو ته په سکرین باندې تصویران ښکاری د خپل یار سره تعلق د 4 ورځو نه چې کله 4 ورځې تیر شولې په 15 ورځ باندې د غالک دی جنې ته ویلي چې روزه او دوان نکاح کو دون لړن تنګ وخت کې بیا د غي نکاح د لکبل دغه جنې روزي او هغه د خپل یار سره ملاويږي دغه جنې چې کله وروتل نو الک ورته ویلي چې پلان کې ځای تراشه دغه جنې چې کله د کور نه راوته دغه الک په تکل کې راغلی دا نو دا بیا په لار کې د خلکو مخه لورغلی دا او سرسامه کېدله چونکې لار ګودره ورته نو معلومه په دغه روډ باندې د خلک روانو او هغه واکو چې هغه د دې ماشومې تاسو کړه عمر دون نو چالاکی دون نو نو هغه وته صفه حل ویلې دي بیا د دینه پس کوم دی هغه ځان سره کور ته بوتلې دا چونکې وړه ماشومه وا نو هغه چې کله هغه سټډي کړي و نو دا دغه الګ پس راوته و کوم الګ سره چې د 4 ورځو تعلق بیا د شانام خان د هیومن رائټ یو تکړه او یو نر شازلمې دی چې تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ منګي اپریشیټ کو ډیر ښه کار کوي دغه ماشومې صفه په خپل आवाज او په هوش کې ویلې دي چې یاره زماده د الګ سره 4 ورځو تعلقات او بیا چې کله 4 ورځې تیر شو ماته دی په 15 ورځ باندې ویلي چې یاره تر اوس او زړه باندې نکاح کو بیا دغه جنې چې کله د کور نه راوته د دې سره دا غم نه په زړه کې چې کچرته زوس د خپل مور او پلار مخ لور شم هغه ما وجنی مړکې می خوان دیرونه می دي هغه ته دغه د پښتنو په معاشره کې پیغور کیږي دغه جنې چې کوم دې سوچ وکړو چې زه اوس واپس کور ته نشم تلې زه به خامخا دغه الګ سره نکاح کوم او دغه الګ به خپلوم د دې یو کلیپ را سره ووري دغه نه پاس درسه سو خبرې کوم تا دې الګ سره څومره روزونه خبرې کیږي د 4 ورځو 4 ورځونه 4 ورځونه ته هغه دې ته مجبور کړي ته کور ته روزه تا سره واده کوم نکاح سره کوم جی اوس هغه تا ته سوې آیا سره لول چې د سره نکاح کوم او تا سره نکاح کې جی او نو ستا مور او پلار چې دی هغه نه تا پوس کړي دي راینه ته پوس نه دی کړي او ته کور ته واپس لږ غواړې نه زه کور ته استاد د جون بس د غویته چې کور تم تل نه غواړي او هغه لک چې دین هغه خو ته لیدل دي څنګه چې تاسو دغه جنې خبره اترې واوریدلې او دغه شانام خان د یو څو خبره مو اوریدلې زه تاسو ته یو ریکوست کوم چې په خپل کور کې موبایل دونه مې لوډ کوئ چې ټولو ماشومان ته لوډ وي او هغه کې واتس اپ او فیسبوک وي او په دغه ټیک ټاک باندې اخته ماشومان چې بیا دغه شان دي ناول پیخه مخه ترازی او هغه دغه شان دي لارې به سوچ او به صلاح اختیاري نو قدرمنو کتونکو دغه وړه کونته کې ماشومه وا چې دغه د کور وروتله او دغه الک وته فلټر شوی ویډیوګانی ورسند کړی وي نو هغه ویل چې ماته یو هیرو ملاو شو چونکې دونه پویا او دونه علم وسره نو چې بار دنیا څنګه ده او زه په کور کې دننه سونه سیپې ما نو قدرمنو کتونکو د خپل بچو سره داسې رویه اختیاروي چې هغه بیا تاسو سره د یو ملګری یا د یو ورور یا د یو خور یا د یو پلار داسې رشتہ پالي چې په هغه کې هیڅ رکاوټ نه سازيږي دغه ماشومه جنې په خپل خپل باندې وي چې زه کور ته تلل نه غواړم زه به دغه الګ خپلوم شانام خان وینا مطابق هغه وي چې زه به دغه الګ راغواړم دا به سره کینو مو د دوی دا خبره به سر ترسو نو قدرمنو کتونکو دغه شارټ غونډه کې میسج مې په دې وجه باندې درکو چې هر یو ماشوم ته هر یو کس ته هر یو ولک ته دغه پته ولګي چې چرته هم د چا تور سره ته پسپک نظر باندې ونه ګوري دا لوی خبره چې ته د پردې تور سره د پردې کور نه روباسي او بیا چې کوم دې پنی ملاره کې پرې دی کدی له دغه ماشومان لا داسي ذریعہ جوړ کومګه کچرته دغه ماشومې له پلاره کې دغه واک والا ورغلې نه وې کم زنانه او یا سړو چې کم په دغه لار باندې واک کو او هغه ور سره ملاو شول کداغه ول په ګوتو باندې نه ورغلې دا ماشومې بس کول دا د 4 ورځو نه کور نه راوته دا او تله تندې نه لګي او خپه د جړاګانی کوي نه مور پلاشته دی او نه آشنا خلک شته دی چې دا غوي د حوصله په ځای باندې وساتي او داغي حوصله برابر کی قدرمنو کتونکو دا میسج در سره په دی وجه باندې شیر کوم چې دا معاشره د پښتنو دا او بیا
هر پښتني دا پکار دي چې په خپل کور کې په خپل صدر او په عزت باندې کینی زمونږ دغه پیغام کو بچا باندې خلک دلی مخ کې شیر کوي که بچا باندې بد لګیدلی نو بهشکه تاسو زمونږ دا چینل او زمونږ دا پیج ډیسلایک کولای شئ ان سبسکرایب کولای شئ که تاسو ته د دې میسج د دې اویرنس نه مسله جوړیږي نو موږ بالکل سکیپ کولای شئ دغه ویډیو تاسو د پاره نه دا د هغه چا د پاره دا کم خلک چې په دې معاشره باندې پوه دي او څوک په خپل تور سره باندې خپکیږي نو دغه پیغام مې سره په دې نیت باندې ریکارډ کو چرته چې مې خاط خوشاله آباد اوسئ د لوی الله په امان